اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. ملګرو، د پښتونخوا بالعموم حالات د ټولو پښتنو سیمو د ډېر وخت راهیسې ښه نه دي، خراب دي. دلته داسې جنګونه چې د دې خاورې په نقصان تمامیږي هغه هر وخت لګیا وي. په دې اوس نږدې وخت کې په واڼه بازار چې د څو ورځو نه کرفي لګیا ده چې لا تر اوسه پورې هلته کرفي ده. دا کرفي په یو ناخوښه پیښه نه پس لګول شوې ده، خو ناخوښه پیښې ذمهور عام ولس خو نه دی. هلته عام ولس نه بازارونه بندول، د دوی روزګار کاروبار بندول، د دوی سکولونه کالجونه بندول، د دوی هسپتالونه بندول، مریضان په کورونو. او داسې روز په دې دور کې د مهنګایي دور، د بېروزګارۍ دور کې د خلکو دکانونه هم وربند. د عام ولس په ژوند کې یو لوی تکلیف جوړ کړی دی. د دې په هکله باندې 2-3 ورځې اول هلته په واڼه سره په 23 کیلومتره لرې چې کوم بل ښار دی اعظم ورڅک، هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سایي خلکو یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. خو ریاستي انتظامیه لا تر اوسه پورې په دې باندې څه غور نه وکړو او لا هم هلته دا کرفي روانه ده. اوس هلته ولسونه تنګ دي، غریب ولسونه دي. په دې د مهنګایۍ په دور کې یوه ورځ هم دوی ته ډېره ګرانه پرېوځي چې د دوی هر شی بند وي. خو بیا هم اوس اطلاعات دا راسي چې هلته عام ولسونه مزید تنګ دي، د کورونو نه راوځي، د دوکانونو بازار پسې طرف چې هغه ځان ته د خوراک سامان واخلي، چې هغه چیرې کاروبار وکړي، هغه خپل دکان خلاص کړي، یا عام ولسونه د ضرورت سامان راوخلي کورونو ته. نو د دې په هکله باندې هر کله عام ولسونه چې راوځي چې سټیټ ادارې څه هم ورته وایي، د دې به سټیټ ذمهوار وي. موږ مطالبه کوو چې زر تر زره دی دا کرفي لرې کړل شي، ځکه چې د دې کرفي نه هیڅ د ترهګرۍ په مخالفت کې کار نه کیږي، بلکې عام ولس ته تکلیف رسول کیږي، نوره یره خورول کیږي، نوره طرحه خورول کیږي په دې خاوره. د دې کرفي عام ولسونو ته څه فایده نشته، نه ریاست ته به هم څه فایده وي ما سوا د دې چې عام ولسونه وځورېږي. دلته هم په دغه علاقو نه لږ په فاصله کې که ګورې بیا هلته د قبایلي شخړه چې د زلیخیل او دوتاني په منځ کې ده، هغه هم په داسې حالاتو کې روانه چې دغه شخړه پخوا وه، بیا دلته تقریبا کال لا په دې نه لږ څه وخت کم په دې کې ریاستي انتظامیه د دواړو قبیلو په منځ کې دا معاهده د دواړو په رضامندي وشوله چې د مثل مطابق، مثل د قبایلي ځمکو ریکارډ ته وایي، په دې کې چې دا ځمکه د چا کیږي هغه ته د ریاست ته دلته فیصله وکړي، ریاستي انتظامیه چې کومه ده SCDC هغه د دا فیصله وکړي، هغه د وکړي. خو هغه تر اوسه پورې بیا ونه شوه. عام ولسونه بیا د هغې معاهدې د یعنې چې نه وشوله په هغه باندې عمل د دې د لاسه بیا یو ځل دې طرف ته تللي د شخړې په طرف. موږ ریاستي انتظامیه هلته چې څوک SCDC دي هغو ته مطالبه کوو چې دوی د زر تر زره د دوی په منځ کې جوړه وکړي، روغه وکړي، او ورسره دا دواړه زموږ پښتانه ورونه دي، دواړو ته دا پښتنو ته خواست دی چې دوی د په خپل منځ کې شخړې نه کوي، دوی د په خپل منځ کې فایرینګ نه کوي په یو بل باندې، دوی د په خپل منځ کې جنګونه نه سره کوي. په دې باندې موږ ټول پښتون قام ځورېږو، ټول پښتون قام پریشانه کیږو. نو خپل ځانونه هم خپل ټول پښتون قام د دغې پریشانۍ نه وساتئ. موږ به ګورو چې دغه سره ښه شي، که بیخي نه سره ښه کېدل بیا به ټول پښتانه باندې غږ کوو چې هغه هلته راشي سره زموږ او دا خبره باندې خبره وکړي. د عام ولسونو په منځ کې شخړې دا زموږ د پښتون قام بالعموم په نقصان کې دي ډېر لوی. د دې نقصان نه خپله خاوره بچ کول، هر کله چې دلته څومره ولسونه پراته دي هغه د دې نه لاسونه روانسي، د جنګ نه بلکې ورورولي په طرف لاړ شي. څو چې ورورولي زیاتوي، څو چې مینه زیاتوي، په خپل منځ کې د یو بل سره انصاف زیات وي، تر هغې پورې به دا خبره مضبوطه وي. زموږ د خاورې کمزورتیا به په دې باندې موږ ورکوو. د دې نه علاوه که موږ ګورو په شوال رازین علاقه کې هم هلته کرفي ده، څو ورځې کېږي نه خو هغه ولسونه بهر ته راوتی شي، نه د دې خوا نه څوک ورتللی شي. نو هلته دا خوراک ډېر زیات کمی راغلی دی په علاقه کې. خبرونه راځي په څه طریقه باندې 1-2 کسان راوتلي وو چې په هلته په علاقه باندې تشدد کېږي، په خلک وهل کېږي،
او ورسره په علاقه کې د خوراک سامان کم شوی دی. نو په دې هکله باندې موږ دلته څومره انتظامیه ده سویلي وزیرستان شمال ته مطالبه کوو چې دوی د زر تر زره په دې باندې یعنې د کرفي د لرې کړي. د دې په هکله پرون هم په ټانک کې د انتظامیه مخ ته د پی ټي ایم ځوانانو احتجاج کړی و، غږ یې پورته کړی و چې تاسو د دوی نه لرې کړئ دا کرفي، خو لا نه ده لرې شوې. نن ورځ هم په مکین کې زموږ هلته چې کوم ملګري شاه فیصل او نور هغو هلته هم غونډې کړي دي ولسونه. سبا هم په دې باندې خبره هلته غونډې کېږي، زموږ ملګري لګیا دي. موږ مطالبه کوو چې هغه ځای نه ده هم دغه چې څومره هم هلته جبر کېږي، ظلم کېږي، هغه دې لرې کړل شي. عام ولسونه سره دا خاوره ته داسې نه دي راغلي. عام ولسونو سره وعده شوې وه چې دا کلیر علاقې دي، ځکه دوی خپل کورونو ته راغلل. په نارت وزیرستان کې ټارګېټ کیلینګ بلها زیات شوی دی او تر دې حده کیسه راغله چې په میرلي کې څو ورځې اول عام بازار کې فایرینګ وشو چې یو ماشوم او د هغه پلار پکې شهیدان شول، ورسره نور مزدور کاش خلک هغه زخمیان وو. دا پښتونخوا وطن غریب خلک دي، بېروزګاره خلک دي. په دې کې چې یو زخمي وشي یا یو سړی ته مړ کړي، هغه څومره معاشي دلته سپیس جوړ کړي. یو زخمی چې جوړوي دومره قرضونه واخلي چې بیا په قرضونو کې دوی غریبان ښخوي. نو دا د عام پښتنو سره ظلم جبر دی او دا ټارګېټ کیلینګ یوازې تر دې پره نه، نن دا خبرونه راتلل چې په شب قدر کې هم په ټارګېټ کیلینګ کې یو ځوان یعنې ویشتلی شوی دی. د پښتون خاوره باندې بالهم د ظلمونه او د جبر روان دی، په لرو بر کې روان دی. هم ټارګېټ کیلینګ، هم دماکې، هم عامو خلکو ځورونې دا روانې دي. د دې لپاره زموږ تحریک تل غږ پورته کړی دی او د دې غږ پورته کولو په عمل کې بلها د تحریک ملګري بندیان هم دي. نن هم که وګورئ د څو ورځې اول په صوابۍ کې یوسف علي خان چې په یو کې اوسېږي، د یو کې سیټیزن دی، یو ډېر لوی وکیل دی، هغه دلته ونیول شو او بیا په زور باندې ادارو په پولیس 780 پکې ور داخله کړله او هغه یې په ریمانډ ورکړو. هغه جرم دا و چې انساني حقوق غواړي پښتنو ته. علي وزیر سره د کراچۍ د 15 ملګرو په کراچۍ کې په جیل کې پروت دی. هغه خپله خاوره ته امن غواړي، غوښتنه کوي چې دلته د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي. په ویس ابدال په چمن کې په داسې حال کې په یعنې هلته په جیل کې دی چې دلته یو پېښه شوې وه، ماشومان پکې شهیدان وو. په هغې نه پس صوبایي حکومت کمیټې جوړه کړه، مذاکرات وشول چې د اف آی آر به هم لرې کېږي، د ویس ابدال به هم خلاصېږي، ورسره به چې څومره هلته شهیدان شوي دي هغو ته به شهدا پېښې چې هم ورکړي کېږي. خو ویس ابدال لا هم په هغه جیل کې پروت دی. موږ هلته صوبایي حکومت ته دا مطالبه کوو چې دوی وعده کړې وه، دوی دلته اوسېږي، د دې خاورې خلک دي، دوی د خپله وعده پوره کړي. او داسې زموږ ډېر تکړه ملګري حنیف پښتین او د ده سره فهیم، هغه هم لا تر اوسه پورې په جیل کې دي. دغه ملګري دا ټول د دغې د خلاصولو مطالبه هم کوو، هم د دغې لپاره مبارزه هم کوو، د دې لپاره غږ هم پورته کوو. دغه د انساني حقوق، د پښتنو ته د حقوق غوښتونکي خلک، د پښتنو په خاوره سوله غوښتونکي خلکو باندې جبر، دا یوازې د دې خاورې نه بلکې د ټولې دنیا د انسانانو لپاره د فکر وړ دی. هغه د انساني حقوق ادارې، هغه د یو ان یا د دغې لاندې نورې څومره ادارې چې د انساني حقوقو یا دلته د انسانانو د ژوند د ښه کولو دعوې کوي، هغو ته پکار ده چې دې طرف ته کتنه وکړي چې څومره ظلم جبر په دې ریاست کې روان دی د پښتنو سره. یا دلته نور هم محکوم قامونه دي، هغو سره هم چلند ټیک نه دی، هغه سره هم جبر کېږي. نو په دې هکله باندې د تحریک تر اوسه پورې چې چېرته هم د پښتنو سره ظلم جبر کېږي، تحریک په هغه باندې خپل غږ پورته کړی دی، د دغې خاورې خبره یې رامخته کړې ده، د دغې خاورې د یووالي او د یو کولو کوښښونه هڅې کړي دي. که د دوی د میسینګ پرسنز کیس دی، که د ټارګېټ کیلینګ کیس دی، که د دمکو، که د جنګ د بدامنۍ د دې نه راواخله، که د دوی په خاوره باندې دوی په خاوره قبضې شوي دي، په معدنیات دي، په یو دي، که بل دي، د جنګ په حالاتو کې، یا د دوی په ډیورنډ لاین باندې څومره ګیټونو باندې کاروبارونه، یا دې خوا چې څومره هم پښتنو ته تکلیف دی. بیا په ریاستي مرشندري کې د دوی یو پروفایلینګ شوی دی، کله تاڼه کې، کله بل ځای کې، کله چې اوس په دوی سره زیاتی کړي. د دې په هکله باندې پی ټي ایم تل خپله مبارزه کړې ده او لا روانه ده، تر څو چې پښتانه ښه ژوند نه ولري تر هغې به پی ټي ایم خپله مبارزه کوي.
پی ټي ایم په لر او بر وطن کې سوله ییز ژوند غواړي. دنیا ته هم دلته موجود ټول قوتونو ته خواست کوي، مطالبه کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي. ډېر جنګونه تیر شول په دې خبرې، بس هغه کافي و. نور د دا خاوره سوله ییزه وي، نور د دې خاوره باندې جنګ نه وي. دلته په سبا هم په ډي خان شي د جمعې په ورځ باندې د سهار نه تر ماسپښینه پورې، مازدیګره پورې پاک نواز پارک کې یو درنه د میسینګ پرسنز، لاپته افراد، لا درکه خلکو چې په هغه کې به د پی ټي ایم د بندیانو د دلته چې کومې کرفې دي نورې مسلې دغې خبره هم کېږي. داسې به دغه لړۍ په هر ښار کې پیلېږي. دا به په نورو ښارونو کې هم دلته د لا درکه خلکو، دلته د ایکسټرا جوډیشل یعنې ماورای عدالت وژلي شوي پښتنو، دلته د نورو چې څومره د انصاف خبرې د دې خاورې، یا په دې خاوره باندې کورونه ړنګ دي، وطنونه ړنګ شوي دي، یا په دې خاوره باندې قبضې شوي دي، د مدنیات یو شی بل چې په دې باندې د جنګ په جنګي خلکو قبضې کړي. د دې په هکله باندې به ځای پر ځای د پی ټي ایم دا علامتي د یوه ورځې درنې دا به اوس شروع شي. دا به هر اتوار ته په یو نه یو ځای کې لګیا وي. نو په دې هکله باندې هم ټولو پښتنو ته خواست دی چې هغې په دې کې ګډون زیات کوي، ځکه هم چې راتلونکی وخت ښه نه ښکارېږي. راتلونکی وخت داسې ښکاري چې لکه بیا دغې خاورې ته د جنګ کوښښونه چې کېږي. نو په دې هکله که موږ د خپل قامي تحریکونو سره نه ودرېږو، دا به زموږ تر ټولو زیات کمعقلتوب وي، زموږ تر ټولو زیات هوښیارتوب دی چې خپل خلکو سره ودرېږو، د خپل قام سره ودرېږو، د مظلوم سره، د محکوم خلک دي دا د دوی سره ودرېږو، د دوی خبره وکړو. د دوی په خبره باندې زموږ په وس کې دومره کېدلی شي چې غږ ورته پورته کړو. نو خپل غږ خو چې پورته کړو، د دوی ته یو دلاسه خو وي. نو په دې حواله باندې هر کله چې هر عمل وي د دې خاورې د سوله ییز ژوند دپاره د ښه ژوند هغه به مونږ کوو. اوس هم چې کومې شخړې ما یادې کړلې د دغې د حل کولو دپاره هلته چې ځایي څومره د تحریک ملګري وي، مشران وي، د هغو سره زما هر وخت رابطې وي. کوم هم چې مناسب عمل په دې هکله باندې راځي په هغه کې یعنې موږ پوهېږو چې موږ خپل ولس ته څه نه څه فایده ورسولی شو، هغه به موږ د هغې مطابق اعلان کوو او هغې مطابق به عمل هم پرې کوو. خدای دې تاسو خوشحال لري، خدای مو په خیر شه لره. مننه، آباد اوسئ.